لغمان ولایت له مرکزي محبس څخه د جمهور رئیس د ځانګړي فرمان په اساس 43 محبوسین خوشي شول. د محبوسینو د خوشي کېدو په مراسمو کې چې نن دوشنبه د ثور پر 10 نیټه له غرمې وړاندې ترسره شول. پکې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، د استناف څارنوالۍ رئیس سلام جان قلمیار، د لغمان د محبس مدیر نور محمد خان او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. لومړی د استناف څارنوالۍ په استازولۍ یو تن څارنوال د ولسمشر د فرمان په اړه د لغمان والي سره معلومات شریک کړل. هغه ویل د مجاهدینو د بریا د 20م تلین په مناسبت یاد 4 غنه فرمان د جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی لخوا صادر شوی. نوموړي ویل فرمانونه 2 برخې لري، یوه یې د اپې برخه او بله یې د تخفیف برخه ده چې د 15 کلو څخه پورته جزا باندې محکوم شوي بندیانو فرمانونه د هیواد مشر او 15 کلونو څخه کمه جزا باندې محکوم شوي بندیانو فرمانونه د لوی څارنوال لخوا منظوریږي. هغه زیاته کړه په دغه فرمان کې د لغمان د مرکزي زندان څخه 43 محبوسین راغلي چې 9 لویان او 4 نورې ماشومان دي. ورپسې د لغمان ولایت د استناف څارنوالۍ رئیس سلام جان قلمیار وویل خوشحاله دی چې نن د لغمان محبس څخه 43 بندیان خوشي کیږي. هغه له ټولو خوشي شوو بندیانو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د جرایمو له ترسره کېدو څخه ځان وساتي ترڅو د بیا لپاره بندیان نشي. ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف نن خوښي وښودله چې د روژې د مبارکې میاشتې په جریان کې د لغمان محبس څخه 43 محبوسین خوشي کیږي. هغه زیاته کړه په لغمان کې د محبوسینو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي او یوازې د بندیانو ازادي سلب شوې ده. والي ننګ د استناف څارنوالۍ له رئیس سلام جان قلمیار څخه مننه وکړه چې وخت پر وخت د بندیانو فرمانونه تعقیبوي. ښاغلي ننګ له خوشي شوو محبوسینو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د جرمي اعمالو څخه ځان وساتي ترڅو بیا زندان ته رانشي. په ورته مهال د لغمان د مرکزي زندان مدیر نور محمد خان لغمان والي او راغلو مسؤلینو ته د محبس په اړه عمومي معلومات ورکړل. زیاته کړه چې په یاد زندان کې 380 تنه بندیان اوسېږي. هغه زیاته کړه د لغمان په مرکزي محبس کې د محبوسینو لپاره د تعلیم او تربیې په اړه ځانګړې پاملرنه شوې. هغه د جمهور رئیس او د استناف څارنوالۍ له رئیس څخه مننه وکړه چې یاد فرمان د رئیس جمهور تر منظورۍ وروسته د نورو مراحلو د خلاصولو په موخه تعقیب کړی. هغه له خوشي شوو بندیانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اردو، ملي پولیسو او نورو لیکو کې د خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي. نوموړي د ټولو بندیانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې وروسته د جرایمو له ترسره کېدو څخه ځان وساتي ترڅو په راتلونکي کې بیا زندان ته رانشي. په ورته مهال د حاجي کیلان په نوم خوشي شوي بندي وویل ډېر خوشحاله دی چې نن له یاد زندان څخه خوشي کیږي. هغه د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ څخه غوښتنه وکړه چې د لغمان مرکزي زندان د تعلیم او تربیې، روغتیا او نورو برخو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي ترڅو محبوسین له ګڼو اسانتیاوو څخه برخمن شي. دوی وویل له دې وروسته به هڅه وکړي ترڅو په راتلونکي کې د جرایمو له ترسره کېدو څخه ځان وساتي چې بیا بندیان نشي.